चेप महफल के रातन रागोरे, चेप महफल के रातन रागोरे, नुज पोहे गमाच खरा गोरे, नुज पोहे गमाच खरा गोरे. السلام علیکم زما ګرانو کتونکو عزتمندو اوریدونکو لیدونکو. سوچ دا کوم چې شروع د کم ځای نه وکړمه او یو داسې دوه شخصیتونه، داسې لوی هسته د ادب د وړومبي اسمان داسې ځلنده ستوري چې یوازې زمونږ په دې پښتونخوا کې نه، په بره پښتونخوا، پښتونستان یا افغانستان کې یا چېرته چې پښتون دی، نو دواړه نه یوازې دا چې ډېر ښه پېژني بلکې قدرې او نازوي یې هم. لوړګي دی او په لوړګي کې بیا د حمزه بابا دیره ده. بختور یو په دې چې دا شرط راته حاصل شو چې په هغه کوڅو کې مقدمونه کېښو چې حمزه بابا پکې خرپوسي کړي دي، ګرځېدلی دی پکې. بیا د هغه نه پس هغې زوی مراد شینواري صاحب چې دی یو ډېر لوی شاعر او د قلم خاوند و. داسې کار کوو جي چې اول تاسو خپل تعارف وکئ، نو بیا به زه ځینې پوښتنې کوم او تاسو به د هغې په هغې را سره خبرې کوئ. زما خو پوره نوم سجاد علي دی ښه جي. او والد صاحب نوم چې مراد شینواري دی او جي. او نیکه مې چې حمزه بابا. ښه، دا به ما لنډ تعارف وي. دا خو په لنډو ټکو کې تاسو سمندر دریاب په کوزه کې بند کو. شروع د بابا نه کوو، د حمزه بابا نه، چې حمزه بابا هم په دې تاسو چې کوم کور کې اوسېږئ، دا کومه حجره کې چې موږ ناست یو، نو دا همغه حجره ده او همغه کور دی چې تاسو پکې اوسېږئ چې د حمزه بابا او دا تاسو وختي خبره وکړئ چې دا ورانه شوي د مخامخ دا تاسو نوي جوړه کړې ده. نو د حمزه بابا باره کې راته دا ووایئ، د هغه خو په کتابونو کې هم شته دی معلومات او خلکو په پروګرامونه هم کړي دي، خو ستاسو د خولې اورېدل غواړو چې حمزه بابا څوک و، د حمزه بابا د والد صاحب څه نامه وه، حمزه بابا د څو وروڼو، لږ دا خبر را سره وکړئ. بالکل دا حجره او کور مغه دی، صرف چې ما ورته ذکر وکړه چې دا کمره چې ده دا تقریبا 100 کلونه هم ډېره وه. آی تھنک چې بابا یې نه به هم مشره وه، هغه په دې تېرو بارانو کې رالوېدلې وه ځکه چې عمر یې هم ډېر و. او حمزه بابا والد چې و هغه بازمیر خان، بازمیر خان، او دوی 15 وروڼه و او بابا پکې 4م و. او بیا دوی یو کشر ورور و، هغه هم بیا اوس خو لکه ټول وفات شوي او هغو بچي. د هغه وروڼو نامې که تاسو واخلئ نو مننه به وي. ړومبنا مشره خو بلخي خان نومېده. بلخي خان. بلخي خان. او دویم چې دی، دویم څه نوم و هغه؟ دویم چې دی خلیل خان و. خلیل خان. او دریم چې دی باور و. او 4م چې دی حمزه بابا پخپله و. او اخیري رور چې دوی و هغه محمد عمر و، سیماب، او عام شاعر و. عام شاعر و. په دې ټولو کې لکه ټول وفات شوي دي، د ټولو بچي شته؟ ټول هم شته، 15 واړه خاندانو. ښه، د دې نورو په بچو کې څوک د شعر او ادب سره تړون لري؟ یاره په مونږ خاندان کې صرف یو وراره بابا چې خو تاسو ویډیو کې هم پاتې و، شهزاد خان جوهر، حجره پروګرام کې بچی راتله، توکل خان، شاپسند خان. هغه 2 غزلې خو ډېرې مشهورې دي. یو زه د اشنا سترګو بلا وخوړم، چاته فریاد وکړم چې چا وخوړم، او یو بل فکر کا نه هغه و بیا په هغه د حشر په میدان کې تماشا شوله، بیا د چا ګریوان کې د جوهر لاسونه وینمه. دا ستاسو د بابا ورارو، د بابا ورارو نه ستاسو د تره غزلو. غزلو. ښه، شهزاد خان جوهر چې دی
د ریډیو ډیر مشهور کردار او بیا د هغه دغه کلامونه تاسو دغه یو یاد کړو د کشف سلطان په اواز زه هم دا لږ غوندې اورېدونکو ته دا سرنامې غږو بالکل وابي صحیح دی زه د اشنا سترګو بلا وخړم چاته فریاد وکړم چې چا وخړم ها دا بل غزل چې دی د دې داویګیر ډیر دی او مخکې ورته کې دی یو ځای ته تللی وم نو هلته ماته چې هغې چې دا د دې دلته جوهر نوم یو شاعر دی او دا د هغه دی خو بهرحال زموږ د ریډیو د ریکارډ تر مخه شهزاد خان جوهر بابا په نقش حیات کې لیکلی دي چې کله زما مور وفات شوه زه ورکوټ وم او زه د تیده رولو وم زما دغه رور چې و مشر بلخي خان وایي چې ما په ژړل نو زه به هغه خپلې سینې ته واچولم او هغه به دا وي چې هغه یا موجود دی دا موږ سره دا یو زوی دی دغه ها دی به لږه خلې ها دا د بلخي بابا زوی دی او دی عمر به ما په خیال چې اسی نه به ماشاءالله ښکاري خو داسې نه او ښکاري داسې نه خو دا خو ډېرې لوی کیسې دي که موږ را شروع کړو نو په دې باندې به موږ هم به ستړي شو بلکې ستړي به نه شو دا کتونکي اورېدونکي به هم ستړي نه شي راځو د بابا پلو د بابا د شاعرۍ یو منفرد او ځانګړی انداز و هغه د ډرامې ابتدا کړې ده د تورو ککوړو نه او هغه په خپل کتاب کې لیکلي دي چې زما لومبۍ ډرامه د میراثیانو ښار وه چې بیا پې د میراثیان خفه کېدل نو بیا یې مله نوم بدل کړو د شوقیانو ښار او هغه ډرامګۍ بابا لیکلي دي چې د بدقسمتیانو هغه ډرامې اوس نشته اوس د بابا ټولې ډرامې زما لاس له راغلي دي دې سره به څه کوو نو بس دا خو تاسو یو داسې کار کړی چې لکه هغه کار نه ریډیو کړی په کار خو دا وه چې ریډیو سره هغه ټول نو بس ښه د ریډیو یو پارټ یم پارټ یې خو بیا هم په کار دی چې سرکاري توګه هغه محفوظ پاتې شوي اوس محفوظ شو انشاءالله ګوره چې اصل کې دا خو پرایویټ سیزونه په ککوړو کې دا خو موږ یو پروګرام شروع کړو لایک صاحب د خدای پاک وبخښي تېر روازونو په نوم خلکو ته مو خواست وکړو په دې کې دا ډرامګۍ هم راغلې یو ډرامګۍ دی ما سره ادم خان درخانه او اورېدلې مې دي چې دې کې د رباب بابا په خپله غږولی دی رباب خو بابا چې زده و خو مونږ چېرته لیدلی نه و یو ځل داسې شوي و چې دې حجرې له ای ټي وي والا راغلي وو او رفیق هم ورسره و نو بابا ته یې وی چې ته به مونږ ته او غالبا چې فرمان الله جان و او چې ته به مونږ ته دا رباب وایي بابا ورته وی چې تقریبا ډېر ټایم وشو چې ما نه دی والی او اوس ما سره مناسب هم نه ښکاري چې زه یې ووایم نو بیا ورته وی چې هسې غږ کې کیه او نور به ورسره بیا مونږ هغه ډبینګ وکړو که نه نو یو تصویر یې ما لیدلی چې هغه کې دی لږ ځوان دی ما سره شته کور کې تصویر او هغه کې دی رباب وایي خو زه هم اریان دا یم چې تصویر به چا ایستلی بیا به ګوره چې دی په دې ګلشن کپنه کې باقاعده حمزه بابا لیکي چې دی پکې باقاعده ملازم و او دې فنکارانو له سندرې لیکلي او دا ډرامګۍ به لیکلي او په تیټر کې به دا ډرامې کېدي هغه وایي چې یو تیټر و په دې کې دا دوه خویندې وي مهر النساء صبر النساء او بله د کشورې مور وه د هغې بخت النساء نامه په مردانه مشهوره وه نو دا یو سندره ده موږ سره وي چې منګی مې شو ټوټې ټوټې زړګی مې شو ټوټې ټوټې او ولمیر هغه ولمیر چې بیا لاړو افغانستان کې ډېر لوی نوم وګټلو او سبزلي خان دا هم بابا لیکلي ده نو چې دا مخکې موږ په تیټر کې کړي وه نو مهر النساء ښځه وه او صبر النساء چې دی دا دواړه خویندې دې به ځان نه لږ جوړ کړو دغه د ډرامو ذکر مو وکړو د ادم خان درخانه زه یم چې لږه غوندې دا بابا خبرې هم دي پکې دا لږه غوندې غږو نو ډېره مزه به تاسو به هم ترې خوند والئ او دا کتونکي به هم ترې خوند والئ څوکې ته کالې پرېږده دا مخامخ د درخانۍ د دیکو ته د ملنګانو دوها بله ده راواخله رباب د درخانۍ خبر شي په دې وویل
پتنګ د مخ پتنګ تا د در په خاورو خړ په دوی ناس درته ملنګ درته ملنګ دا خو دم خان درخانه شو. د دې نه علاوه موږ سره بله ډرامه ده لیلا مجنون، او په دې کې بابا د مجنون د پلار کردار ادا کړی دی. دم په ککوړي کې در سره نو که ستاسو اجازه وي لږ د بابا دا خبرې ورته ووایو. بالکل خوښه مو ده؟ راځئ ملګرو چې دغه د بابا دغه څو مکالمې وورو. السلام علیکم استاد جی. علیکم السلام. بچو راځئ کېنئ. د اسلام د باغونو سبق مو یاد کړی؟ استاد جی. مرحبا. کیسا تا سبق یاد کړی دی؟ हाँ कैसे यूसुफ बदलसी किताब उसगान दे استاد جی هغه نو سبق ته بیان نه کو چې دا ساده محبت دغه باب ولې چې استاد چې د لیلا د مخ کتاب ولې کیسا دا والی امید رښتیا وایي غواړي چې بابا دې خبر کړم پرېږده عشق او محبت وایه سبق تر هغې چې در کې ساوي یوره مخ دی د سپي په شانې ستنې لیلا واوره د الفت مخرسر کړې لیلا واوره چې د پلار د نیکه پوزه دې پرې نه کړې بهر مزه غواړي ستنې لیلا واوره دوی بچو چې اول په دې ډرامه ده که خبرې کوو چې بیا به لکه دا دې باندې خو اوس ډېر کار وشو او دا ډرامې چې دی بابا خو بیا ریډیو له هم ډېرې ډرامې لیکلي دي، خو د کمال خبره دا ده چې د هغه دا ډرامهګی د 3 منټو په ډرامه کې هغه دریاب په کوزه کې بند کړی دی، یعنې هغه ټول مقصد او مفهوم یې بیان کړی دی. فلسطین پاک له هغه یو ډرامه لیکلې ده، داسې یو ډرامه ده نسواري، هغې کې د بابا دا مکالمې دي او دا خو دومره مزېدارې دي که ستاسو اجازت وي دا هم لږه غونډې خوښه مه ده. راځئ ملګرو چې دا د نسواري ډرامې لږ غونډې دلته به موږ ته یو مسله پېښېږي علمیه ده. علمیه چې څنګه تاسو زما زموږ د پروګرام اورېدونکي د ریډیو پاکستان پېښور دا نغمې دا یو نغمې پسې که زه تاسو ته وایم چې زما تبعي شي وي نو بې ځایه به نه خو زه په شیخسان نه وړم. اوس علمیه دا ده چې زما د دې چینل نه خلک دا نغمې او دا څیزونه ډاونلوډ کړي او هغې سره یا د جنایت تصویر ولګي یا ورسره بل څه ولګي او اپلوډ یې کړي ما ته پې نوټس راولېږي. خو زه یوټیوب والا ته حیران یم چې ما 15 کاله مخکې یو شی اپلوډ کړی دی او دا بلیو یوه کمپني ده د هغې په ترو ما ته نو ما ته چې وایي چې دا بلیو کمپنۍ سره به ته رجسټریشن کې نو چې ته کومې پیسې ګټي د هغې به ورکې برخې او که نه ته هغې سره رجسټریشن نه کې نو بیا به همدغه شاني نو زما چې څومره لایبرري ده نو لکه دا زړو سندرو نو هغه هغې ډاونلوډ کو او هغه خپل ملکیت یې وګرځولو. زما نه یوټیوب والا ته زه د هغې سلام کوم هغې ته چې زما چینل ما ته دا اوس ما ته وایي چې ستا چینل به مونږ ټرمینیټ کړو ته د یوټیوب د پالیسو خلاف ورزي کې او خلاف ورزي دا ده چې هغې مخکې رجسټریشن وکړي دغه کمپني نو ما ته چا وایي چې دا د هغې قانون دی چې چا رجسټریشن وکړو بس دا حق د هغه دی. خو زه بهرحال بیا مونږ کوشش کوو زما په دې چینل هسې پیسې میسې نشته غږو به دغه پروا مو نشته. دا نسواري ډرامه ده دې کې د حمزه بابا ډېرې ښې مکالمې دي اورو یې بالکل خوښه مو ده بالکل صحیح. هلک ټول اورئ چې موږ امیر خان له ووټ ورکوو. هذا بشهور بالصياغات كلام لازم كم دبيت سلامية مهندية الفاتية زمان الصواغ واخله سرکار خان پوزه خان پوزه قويت كمق النفع قبل العزو ما في مقابل قد تسايدة تنتبه شوية يوم رزق لما زمان ساتولا قد مناش تاخد الطالبين اللي كانت تستقبل شوية او سرکار ساتولا زمان الصواغ واخله سرکار خان پوزه او جی خان پوزه هاي تاسو د خپل شي په وکړئ چې د چاپیانو کچره سپیته ټوکه چولی نه وي او څوک دومره وي چې سپیته خندندوي لکه عبدالرؤوف ټکي ټکي مخ لکه باران وهلې سوټه شنې شنې سترګې د پیغمبر غلیم ساتلی مین سوار واخله سرکار. سجاد علي صاحب خبرې به ډېرې کوو د بابا په ژوند او فن. دا بابا په خپل کتاب کې لیکي چې په دې ډبګریا کې د ګلزمان بلبل دیره وه. ګلزمان بلبل یو ډېر ښه شاعر و او هغه به ګنډېری خرڅولي نو په هغې کې به دا فرید جان استاذ او ګل باشا نیازي او بابا دوی به ټول دغلته ډېرې کیسې د هغه باره کې نقش حیات کې لیکلي دي. نو د ګلزمان بلبل دپاره په خپله هم ډېر ښه شاعر و
بابا یو سندره لیکلې ده د هغه د ګنډېرو صفت یې ورکې کړی دی چې واخلې د ګل ګنډېری دا د بلبل ګنډېری او دا بابا په خپله وایي تاسې لږ اورئ که نه د بابا آواز به مو اورئ که نه دا د حمزه بابا آواز دی او د ګلدمان بلبل د ګنډېرو صفت یې کړی دی راځئ چې دا وورو دا ګل ګنډری دا د بلبل ګنډری واخلئ ضرور ګنډری د ماسور ګنډری د ګوړې نور ګنډری ارمان د ګنډری ارمان د ګنډری ارمان د ګنډری ډېری ارمان د ګنډری یو بله ډرامه ده قهرجن منظوم ډرامه ده دې کې یو المیر دی دې کې زرداد دی زرداد برباب غولو د دې بازي خېلو او دې کې حمزه بابا په خپله دی هغه پکې د جج کردار هغه قهرجن کې د جج کردار ادا کړی دی او په دې کې چې کوم دی مهر النساء ده پکې صبر النساء ده پکې دا ټول ګروپ و دا ډرامیټک ګلشن ډرامیټک پارټي وه او دا د دې د ارینجمنټ به حمزه بابا کولو دا ټولې ډرامې د حمزه بابا دي چې دې کپنه ریکارډ کړي دي زه یم دا د قهرجن دا ډرامه به هم لږ وورو ډېره مزه ډېره مزه به سرکار بنام حسن خان وغیرہ حاضر شه حسن خانه ما دا مقدمه په غور سره وکړه ما ته معلومه شوه چې ته مجرم عباس خان تا قتل کړی دی تا برخلاف کافي شهادت موجود دی او تا چې په صفایي کې کوم ګواهان پېښ کړي دي هغوی د اعتبار قابل نه دي نو که زه اوس تاله د پانسۍ سزا در نه کړم دا به د انصاف مرۍ ساړه چلولي زه تاله د پانسۍ سزا در کوم او ستا ملګرو له پرله پسې د 1400 او د 10 کالو د سخت کار سزا در کوم ځئ وځئ خدای دې بچي مه ته ظلم دې راکړو وځئ وایا زما په سترګو د قبر او د بغض پټۍ تړلې وه ستا د پاک شریعت نه بې پروا وم نفس شیطان هوا ګیر کړی وم اوس مې چې د پانسۍ تخته او د ریښونو زندۍ ولیده نو سترګې مې پرانیستې شوې ای خاونده ګناهګار یم مقصور د کرم وکړه نظر زما په لور ښه ملګرو د راغلی مسجاد صاحب له میچدین به انټرویو والو خو ما خبرې دومره زیاتې کې الک صاحب د خدای پاک وبخي وي چې مایک درته میلاو شي بس بیا داسې خبر نه شي کول راځو بابا له بابا څلورم نمبر باندې و نورونه دې خدای پاک وبخي بابا دې خدای پاک وبخي د بابا د زیږون نیټه دا چې کومه لیکلې ده 1909 دا صحیح ده دا خو یو ورځ چا تر تپوس هم وکړه چې دا 1909 تا پیدایش نو هغه ورته وایي چې په هغه ټایم کې لیکل نه خو چې هغه زه خپل اندازه لګومه نو همدا کال مې ځان له منتخب کړی ها هسې زه به خپله هغه پیش کړم زما اندازه دا ده چې کله حمزه بابا په 1938 کې دا ډرامې لیکلې او دی په ګلشن کپنا کې او د دې نه مخکې په تیټر کې کار کولو او د تیټر له ډرامې لیکلې دا د 1930 نه هم لږه د مخکې زماني خبره ده د کپنا رستو راغلي دي او حمزه بابا تیټر دپاره ډرامې مخکې لیکلي نو زما دا اندازه ده چې دا 1909 نه هم دی مخکې دی دا مپلارم سوچو دی که نه زما اندازه دا ده چې دا یا 1900 دی بالکل یا د 1900 نه یو کال اخوا یا دی خوا خو ده به وایي چې ما فرضي کړی لکه شور نه د خپله ویلي او د وفات نیټه څه ده وفات هغه خو 18 فروری 1994 اتلسمه فروری کال 1994 ها نو دغه په دغه حساب بابا بیا تقریبا سلو ته نوی ها راځو د بابا په شاعرۍ خو ډېرې خبرې شوي دي د بابا چاپ کتابونه څونه دي او د بابا په دا چې مزار کې دا کومه لایبرري ده نو د دې د حالت خو اوس دا کتونکي په دې ویډیو کې ګوري دغه لایبررۍ ته خلک ځي تاسو ځئ د دغه لایبررۍ خصمانه په دې کې دا کتابونه دا څوک تاسو ته اتیا کوي یا د بابا په نوم باندې کومه پانګه شته یا د سرکار د طرفه د بابا چې کوم نوم دی نو د هغې ته په هغه سترګه کتلی شي چې د مزار دپاره فنډ ورکړي د لایبررۍ دپاره پانګه ورکړي دا خو یو ګورنر و څه نوم افتخار حسین دا هغه کې هر څه دا شوي
نو بیا ډېر وخت لایبررۍ کې کتابونه هم کم وو. بیا ډونیشن ډېرو خلکو ورته وکړه او تیر کال آی جی ایف سی هغه ټول کمپلیکس رینوویشن وکړه. ادریس اثر صاحب څه نوم یې؟ نورولي صاحب. نورولي صاحب. نو هغه سره دا لایبرري هم ډېره ښایسته شوه، ارګنایز هم شوه او هغه پاره یو لایبریرین هغه هم کړه و خو هم بیا ګډوډ شو که نه. او کتابونه هم بیا ایف سی والو ډېر راوړه. زما د بابا د کتابونو د نومونو تپوس وکړو. نومونه خو دا تقریبا د په ژوند په خپله شپږ اووه ټولګۍ د پویټرۍ کړې وي، په هغه کې سلګۍ وه، غزلونه وو او نورو. بیا خو وروسته پښتو اکیډمۍ په 91 او که 92 کې هغه نه کلیات جوړ کړه که نه. نو هغه کلیات شو، بس هغه ایډیشن یې ختم شوې، د پویټري ټوله کلیاتو له راغله. او اوس ما اورېدلي چې دا یونیورسټي بک ایجنسي یو چاپ کړی او بلکې په پښتو اکیډمۍ خو اوس په بل رنګ کې ټول یې سره یو که که نه. زما خیال دی د کتابونو د نومونو تپوس به د فواد نه وکړو، ستاسو برخوردار. بالکل بالکل. د فواد برخوردار تاسو لږ راشئ. بابا د کتابونو دا تذکره وشولو که دا نومونه تاسو سره وي او دا چاپ کتابونه یا دا چاپه کتابونه دا لږ بالکل تاسو اوریدونکو کتونکو شکریہ ادا کوم. کتاب دی غزونه یون بهیر پریونه سپرلی پایینه کې سلګۍ د خیبر وږمې باد خیبر ژوند او یون د زړه آواز او بیا ورپسې د حمزه شینواري کلیات دا 15 جلد دی. دې نه علاوه د کابل سفرنامه منظومه د حجاز په لور نوی پښتون د چون سفرنامه خو دا چې دا په مجله کې چاپ شوې ده، داسې په کتابي شکل کې نه چاپ شوې. ورپسې چې دی نوی پښتون د چون سفرنامه د خوشحال خان خټک یو شعر، دا په پښتو کې هم دی او په اردو کې هم دی. خوشحال خان کا ایک شعر تجلیات محمدیه تذکره ستاریه بیا په پښتو کې هم شته، په اردو کې هم شته. دې نه علاوه جبر و اختیار او دا په پښتو کې هم دی، جبر او اختیار، انسان اور زندگی، ژوند، انا اور علم، انسانی انا او پوهه، تسخیر د کائنات، دا تسخیر د کائنات پښتو کې هم دی او دا بیا په اردو کې هم دی. وجود و شهود دا په پښتو کې هم دی او بیا ورسره په اردو کې هم دی. او دې نه علاوه د حمزه بابا سوانح عمري ده نقش حیات په نوم باندې چې هم په خپله باندې لیکلي په اردو ژبه کې. بل کتاب دی داستان امیر حمزه خان شینواري، ژور فکرونه، غونچک، بله غونچه، انسان او خدای، مکتوبات حمزه بابا، ګوتې قلم ته په ژړا شوې، دا چې خطونه دي، ژوندي خطونه د حمزه بابا، خطونه د هما په نوم د حمزه بابا، خطونه د اکرم خان فاروق په نوم باندې خدام ناچاپ دي. دې نه علاوه به خدمت جناب حضرت رئیس امرور وي، دا خطونه دي، دا چاپ شوي دي. بل ورپسې دی خطوط حمزه بابا بنام سید انیس شاه جیلانی، بل ورپسې دی یو سر او بل سر. او په دې کې به د یو خبرې اضافه وکړم چې دا کتاب چې دی ډاکټر مسعود صاحب چاپ کړی دی او بابا خپل پیر او مرشد حضرت سید عبدالستار شاه ته څو خطونه لیکلي دي، دا د هغه نوم دی. بل ورپسې دی دیوان عبدالرحمن جاوید نامه، پښتو منظوم ترجمه ده، ارمغان حجاز، سپېڅلې ویناوې. نو دا ټوټل تعداد چې دی 4 شپېته. حس شو خفران لیلا پټو پټو کې وکړلو انکار تا صفا پټو پټو کې وکړلو انکار تا صفا پټو پټو کې